د پېښور پریس کلب کلنۍ ټاکنې. د پېښور خبریالان دلته پېښور پریس کلب کې راټول شوي څو د راتلونکي کال لپاره رایه اچونه وکړي او د ټاکنو بهیر کې په ګډون سره د خپلې خوښې ډله بریالۍ کړي. په دې الیکشن کې به صحافیان چې کوم دي هغوی به خپل نمایندګان منتخب کوي. دې وخت کې ډېرې غټې مسلې روانې دي. مسلې چې کوم دي صحافیانو ته خپلې اندروني مسلې دي لکه معاشي مشکلات دي، ادارو کې دننه مشکلات دي، د هغې نه علاوه په صحافت او په صحافیانو باندې بندیزونه هم دي. نو دې ټولو دغه کې مطلب دی چې دا د خپلو منتخب نمایندګانو نه توقع ساتي چې هغوی به د دوی دپاره د دغه مسلو حل کولو دپاره چې کوم دی نو به کار به کوي. دواړه ډلې خپلو موخو او تګلارو سره میدان ته راغلي او د خبریالۍ د ښې راتلونکي لپاره له هلو ځلو خبرې کوي. موږ کوشش کوو چې د خپل ملګرو دپاره حکومت نه څه نه څه ریلیف والو. هغه کې موږ چې کوم دی دوی ته اختر کې هم څه نه څه پیکیج ورکوو، د غټ اختر کې هم پیکیج ورکوو، ایجوکیشن کې هم کار کوو، هیلث کې هم کار کوو دوی سره. هغه نه علاوه چې کوم دی هاوسینګ کې د دوی چې کوم پلاټ ایشوز وي هغه موږ دوی دپاره کړی وه. هغه اوس دا ده چې دې کال کې موږ هغه سر ته رسوو. هغه کې ډېر کارونه پاتې دي. نو زموږ خواهش دا دی چې دې کې دا لوکیشن شو، د دې ډاون پیمنټ شو، قیمت شو، قسطونه شو، دا ټولې معاملات چې کوم دی حل کړو. د پېښور پریس کلب په نړۍ کې یوازینی د رسنیو مرکز دی چې د یو برید ښکار شوی او پکې ډېریو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه. دا پریس کلب واحد پریس کلب دی چې په دې باندې دا برید شوی او په دې کې هغې نه پس هم د اسم د پریس کلب دا رول دی چې پریس کلب دلته په ټولو اهم موضوعاتو باندې سیمینارونه، کانفرنسونه، بحثونه دلته ارینج کړي او ارینج کوي ځکه چې خلکو د پوهې دپاره هم د ممبرانو د پوهې دپاره هم او چې د خپل پوهیان څه وي نو هغې دپاره موږ د خپل صحافتي رول پلی کړی او پلی کوو انشاءالله. د دې ټاکنو ځانګړنه دا ده چې د میرمنو ونډه هم پکې له پامه نه ده غورځول شوې. یوازینۍ ښځینه نومانده د میرمنو لپاره د راتلونکو پلانونو په اړه وایي. زموږ بدقسمتۍ د پښتونخوا چې زموږ زنانه ووټ اچولو دلته کې ډېر کم تعداد باندې راځي. که زه د خپلو ممبرانو خبرو کوم نو ډېر 40 زنانه زموږ د دې پریس کلب ممبرې دي، خو بدقسمتۍ نه هغوی الیکشن څه چې د ووټ په ورځ ډېر کم تعداد کې راځي. نو زما خو به بالکل دا خواهش وي چې دې کې زنانه د پروسس کې حصه والي او خصوصي توګه باندې چې دا کوم پینل جوړېږي دې ته به مې دا خواستي چې دې کې زنانو د خپله حصه ورکړي. په پېښور کې خبریالان د نورو ستونزو سربیره له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دي او د امن غږ اوچتولو لپاره تل د ویرجنو پیښو ښکار شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې د پېښور پریس کلب د مشرۍ لپاره نوماندې ډلې تر کومه بریده د امنیتي ستونزو د حل په موخه خپلو اجنډاو لپاره نوې تګلارې لري. له کمرمین محمد خالد سره نجیبه سباون، وحدت نیوز، پېښور.